السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. د ادب معنا څه وه؟ دانشمندي. موږ باید اول د ادب په معنا باندې پوه سو چې دا ادب بیا خپل په عمل کې راولو. نو ادب دی تعظیم، احترام او د هغه رقم. آیا علم یوازې کافي دی؟ آیا بې ادبه علم کافي دی؟ او آیا دا ادب د دین حصه ده که ماسې دنیوي طور او طریقه ده؟ آیا د ادب په اوسېدو او نه اوسېدو سره په انسان کې څه فرق راځي؟ آیا د یو قوم د معیار د پیژندلو کومه طریقه شته؟ یو قوم او یو فرد په څه باندې پیژندل کیږي؟ د یو چا شناخت آیا د هغه ډیګریانې دي یا هغه چې په دې کې څه خاصیتونه دي؟ کوم شی انسان ښایسته کوي؟ نو یوازې دا خوش اخلاقي ادب نه دی. ادب چې دی تر دې ډېر د مخه شی دی. په بنیادي ډول ادب ټول ښه اخلاقو جمع ده. د ښه اخلاقو جمع دا یعنی څنګه؟ اصلا دا خصلت او دا اخلاق چې دي دا په اصل کې عادت ته وایي. نو دا ټول د خیر عادتونه چې په انسان کې راټولیږي راجمع کیږي هغه انسان ته موږ باادبه وایو، هغه مؤدبه یي. او په انسان کې چې ځینې ښه خصلتونه نه یي، ښه عادتونه نه یي، په حقیقت کې یعنی د ده په ادب کې څه کمی شته. او هر څونه ډېر چې په یو چا کې ادب یې هغونه ډېر هغه خوشبخته یي. د خیر او ښه ډېره حصه به هغه ته ورکول کیږي، هغونه ډېر چې په هغه کې د ادب حصه یي. نو اوس موږ په څه باندې پوه سو؟ ادب څه دی؟ اجتماع الخصال الخیر، د خصلتونو جمع ده، د ښه خصلتو جمع ده. نو دا چې په انسان کې راجمع سي نو دې ته وایي ادب. او هر څونه منفي کارونه چې تاسې کوئ هغونه په تاسې کې د ادب کمي راځي، او هر څونه چې په ادب کې د کمي راسي هغونه په تا کې خیر کمیږي. ادب چې دی زموږ د دین حصه ده. مسلمان خپل له طور او طریقو سره پیژندل کیږي. مسلمان د معامله کولو څخه پیژندل کیږي چې د هغه رویه، رفتار او معامله څنګه ده. دی د خلکو سره څنګه راکړه ورکړه کوي، دی د چا سره څنګه کار کوي. او دلته یو بل سوال پیدا کیږي چې په ادب کې څوک شامل دي. موږ په چا سره په ادب پیش راځو؟ اول خو خپل د والدین سره، استاد سره، مشران هم پیش کې راځي، هغه څوک چې حکمران یې یا مشر یې. نو موږ ادب په درې غټو حصو باندې ویشلی سو. یو یې ادب مع الله، یعنی د الله سره ادب مع الرسول، دوهم د رسول صلی الله علیه وسلم سره ادب، او دریم چې ادب مع الخلق، د مخلوق سره ادب. ځکه چې دا ادب چې زموږ د ټول ژوند احاطه کوي، نو که هغه موږ د خالق او مخلوق ترمنځ تقسیم کو او دا هغه رقم که بیا په خاص ډول نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عام مخلوق څخه جلا کو او بیا ادب ته وګورو نو دا بیا اسانه کیږي. دا هغه رقم که موږ په عام روزمره ژوند کې وګورو موږ د خلکو سره ډېر ادب کارو. مثال زه یو ځای ځمه، چیش واغوندمه، څنګه وخورمه، څنګه خبرې ورسره وکړمه، څنګه ودرېږمه، څنګه خبرې ورسره وکړمه، یا دا چې دا رقم به شی کښېږدم دا رقم به شی راواخلمه. دغسې شیان دي نه، خو په هغې کې د څه کمې ده؟ هغه چې زموږ خالق دی، هغه چې زموږ مالک دی، موږ د هغه حق ته توجه نه کوو، د هغه سره هیڅ ادب نه کاروو، او د مخلوقات سره ډېر ادب، عزت او ځان ښه ورته معرفي کوو. نو آیا دا په جامع او جمع ادب کې راځي؟ دا د ادب یوازې یوه حصه ده او ډېره کوچنۍ حصه یې ده چې چیرې انسان زړه وغواړي مؤدبه دې جوړ سي، او چیرې چې زړه ونه غواړي ادب دې نه کاروي. نو هیڅ شخص ادب درلودونکی نسي کیدی تر هغه وخته پورې چې دی خپل د رب سره ادب کار نه کړي. اوس مثال د الله سره ادب څه معنا؟ څه موږ د الله سره ادب وکړو؟ مثال یې په قرآن کریم کې موجود دی. دا هغه رقم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ښو اخلاقو کې موجود دی. آیا دا یو چا څه مثالونه په یاد دي؟ په سورة النجم کې راځي کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معراج په سفر تللی و نو هغه څه کړي وه؟
په دا صورت کې د هغه صلی الله علیه وسلم د جسمانی طریقې بیان شوی وو، چې یعنی کله چې هغه صلی الله علیه وسلم هلته حاضر سو نو د هغه د درېدو د بدن انداز سو او د هغه یوازې توجه څه ته وه، د الله سره د ادب د پوهېدو لپاره د یو غړي لپاره تاسې یو قصر خپل په ذهن کې راولئ، دربار یې غټ قصر یې. حال دا چې الله سبحانه وتعالی مثال موږ ته هیڅ څه سره نسو سمولی، هغه زموږ ته مثالونو او تشبیحاتو څخه خالی دی او هیڅ شی موږ د هغه سره تشبیح کوی نسو. خو خیر د پوهېدو لپاره تاسې د یو دربار نقشه خپل په دماغ کې راولئ چې هلته یو بادشاه دی، نو د هغه درباریان د هغه مخ ته څنګه کښېني، په څه ډول خبرې کوي. کله به تاسې د پاچاهانو قصې اورېدلي یې، دا چې درباریان یې غټ قصر یې او داسې نور، نو په یوه دربار کې څه روان یې، هلته څنګه ادب یې، درباریان په څه ډول درېږي، کېدای سي تاسې په څه تصاویرو کې هم لیدلي یې، د باچا مخ ته دا درباریان په څه ډول ولاړ یې، لاسونه یې تر شا کړي یا هم تر مخې نیولي یې، د هغه رقم یې سرونه او سترګې کښته کړي یې. اوس نو تاسې را په یاد کړئ خپل منځونه. موږ هره ورځ خپل منځونه ادا کوو، موږ هره ورځ د الله دربار ته حاضرېږو، نو زموږ د ادب څه طریقه یې، موږ په څه ډول ادب کوو، موږ په څه ډول درېږو، آیا په حقیقت سره موږ د الله رب العزت مخ ته داسې درېږو، آیا د هغه مخ ته موږ د ادب معامله کوو. په حقیقت کې په ورځې کې په دا 5 وخت لمونځ کې موږ ته د ادب سبق راکول کېږي چې څنګه باید ته ودرېږې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله چې په هغه دربار کې حاضر سو نو ما ذاغ البصر، نو نظرونه یې پورته نه وې، وما طغى او سرکشه نه سوې او د الله سره ادب څه. نو په دې مثال خو به تاسې ښه سر خلاصوي چې د یو باچا مخ ته د چا څنګه لباس یې، د هغه مخ ته د هغه نظرونه چیرې یې، په څه ډول ولاړ یې، نو دا ټول په اصل کې څه ښکاره کوي، ادب. نو هغه خلک چې خپل مشر ته انسانانو خپل باچا جوړ کړی دی، دوی د هغه مخ ته په دا رقم ولاړ یې، دا رقم رویه، دا رقم اخلاق، نو موږ خپل رب العالمین ته په خاص ډول هغه وخت چې موږ ته هغه ملاقات ته حاضر کیږو نو موږ باید په څه ډول ادب وکړو، موږ په څه ډول معامله وکړو. دا هغه رقم کله چې د الله ذکر وسي، د ذکر مجلس یې، مثال د قرآن تعلیم یې، د زده کولو او زده کولو مجلس یې چې په خاص ډول د الله په نامه یې، نو هغه محفل، هغه مجلس او د هغه ځای ادب څنګه یې، د اصحابو کرامو طریقه څنګه وه. قرآن کریم چې د الله پاک کلام دی، نو د قرآن مجید ادب په اصل کې څه دی، د الله ادب دی، د الله احترام دی. د قرآن په ویلو سره د اصحابو کرامو به څه کیفیت وو، د دوی حال به څنګه وو، د هغوی په زړونو کې څنګه ادب او عزت وو، څنګه ادب چې درلودی هغسې حصه یې د قرآن څخه واخیستله. اوس موږ ولې دا قرآن خپل په زړونو کې نسو کښته کولی، ځکه چې د قرآن هغه ادب او عزت په موږ کې نسته. بعضې وخت د یو کتاب په رقم ښه موږ ادب کوو چې وایي پورته یې کښېږده، لاندې مه یږده، خو هغه شان چې د دې قرآن په دننه کې دی د هغې سره زموږ ادب، عزت او احترام څنګه یې. هر وخت چې مثال موږ د قرآن کریم څخه یو شی اخلو، یا هم داسې مثال چې موږ ته هغه قرآن څخه په یو شي باندې سر خلاص نسي، نو زموږ د انداز څنګه یې، راځئ ټوله فکر وکړو. بعضې وخت حال دا چې موږ مسلمانان یو، خو بیا هم موږ په قرآن باندې داسې اعتراض کوو چې په قرآن کې دا ولې داسې راغلی دی، د قرآن په دې خبرې خو زما سر خلاص نسو. نو آیا تاسې دې ته ادب وایست، تاسې دې ته عزت وایست؟ که څوک ایمان ولري چې دا د الله کلام دی، که څه هم ورباندې پوه نسو، نو بیا دا رقم ادب کېدی سي یا هیڅ وخت هم نه. نو خبره دا ده لکه مخکې چې څه حدیث موږ ذکر وکړي چې هغه شیان چې په الله پورې اړه لري باید د هغه ادب هم وکړو. که هغه مثال استاد یې یا په کم کاغذ باندې د هغه په اړوند څه لیکلي یې، نو هغه ټول شیان چې په هغه پورې اړه لري د هغه رقم په قرآن کې د شعائر الله د احترام حکم راغلی دی. یعنی څوک چې د الله د نشانو عزت کوي
احترام یې کوي، هغه په اصل کې د هغه کسانو څخه دی چې په زړه کې یې تقوا ده. نو اوس په شعائر الله کې څه راځي؟ هغه چې په هغه کې د الله دین او د الله په مربوط هر څه شامل دي. د خانه کعبه ادب او احترام موږ کوو. بعض خلک داسې په ډېر بې عزتي په ډېر بې حرمتي سره د کعبې په باره کې خبرې کوي. دا هغه رقم اورېدلې خبرې رسوي. مثال بعض خلک وایي ته فلاني بیخي په کعبې باندې شوق دی، هغه دې راولې خپل په وطن کې دې کښېنوي، او دا هغه رقم نورې ډېرې بې حرمتي خبرې هم کوي. یا دا چې خلک وایي دا نور خلک ولې دونه ډېر هلته ځي کعبه یادوي، او دغه ډبرو ته ولې دونه ډېر احترام کوي. حال دا چې دا خبره څوک کوي؟ دا مسلمانان کوي. آیا دا ادب سو؟ دا د ادب خلاف ده. نو دا ادب اول شرط چیشته چې هغه چا چې موږ ته هر څه راکړي دي باید د هغه سره ادب وکړو. په خاص موقعو کې هم کله چې مثال موږ په عبادت کې یو، یا دا چې یو ځای د الله ذکر راځي او دا هغه رقم د الله د کلام ادب وکړو، دا هغه کلام د ورزده کوونکو او زده کوونکو ادب وکړو. په هغه ځای چې لیکل شوی دی د هغه ځای ادب وکړو. او بیا هغه ټول شان چې ورته شعائر الله ویل کېږي د هغوی عزت او احترام وکړو. نو په ادب د الله کې څه راغله؟ دا ټول شان راغله چې دا اوس یې ما ذکر وکړي. او بیا د دې بعد چې شو ادب الرسول صلی الله علیه وسلم، د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ادب. په دې کې څه شامل دي؟ اول دا چې د هغه د نوم په اورېدو سره پر هغه باندې درود واستوو چې په زړه کې څه راسي صلی الله علیه وسلم. او بل دا چې د هغه صلی الله علیه وسلم خبرې ته د نورو خبرو څخه سپیریورټي اهمیت برتري ورکول سي. په سورت الحجرات کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د ادب او احترام طریقه موږ ته بیان شوې ده چې ټول احکامات چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې اړه لري په هغه کې دغه ادب راشول شوی دی. او په هغه کې څه شامل دي؟ او د دې په اورېدو سره باید موږ خپل په رویه او رفتار باندې غور وکړو. مثال کله چې د څه حدیث ذکر کېږي یا د سنت بیان کېږي، نو د هغې سره زموږ رویه او معامله څنګه وي؟ زموږ د چهرې تاثرات څنګه وي؟ زموږ دا فکر او سوچ څنګه وي؟ د هغه د اخیستلو طریقه زموږ څنګه وي؟ موږ په څه شوق سره هغه قبلوو؟ آیا موږ په حقیقي ډول سره د الله رسول ته د دنیا تر ټولو عظیم ترین انسان وایو؟ او چیرې چې د هغه صلی الله علیه وسلم خبره راسي که څه هم زموږ سر په خلاص نسي، بیا هم آیا موږ خپل نظرونه ورته کښته کوو؟ یا موږ وایو چې یا داسې کېدای نسي، یا دا چې زما سر په خلاص نسو، یا دا چې موږ دلیلونه غواړو. هغه د دنیا تر ټولو رښتینی انسان و. نو د هغه خبره موږ باید د زړه د پوره خوشحالي سره قبول کړو. بعضې وخت موږ حدیث یوې خواته ایږدو، فایده لا نه ځینې اخلو، او بیا د خلکو رنګه خبرې ویناوې نقلوو او هغو ټولو ته د دې حدیث پورې ارزښت ورکوو. نو دا چې شوه دا بې ادبي ده. ترتیب څه دی؟ چې یو شی ولیکئ، کتاب ولیکئ، نامې ولیکئ، رقیې ولیکئ، تر ټولو اول کم کار وکړئ د قرآن آیت ولیکئ، د هغې بعد حدیث ولیکئ، د هغې وروسته د اصحابو کرامو چې د چا درجه پورته ده د هغسې د درجو سره سم د هغې قولونه نقل کړئ، او بیا وروسته د کوم عام نفر قول تاسې بیانولی سي. دا بیخي ډیره بده خبره ده چې انسان قرآن او حدیث یوې خواته کې او بس ووایي چې فلانې حضرت فرمایلي وه، فلانې غټ عالم فرمایلي وه، فلانې بزرګ فرمایلي وه. نو دا ټول د بې ادبي خبره ده. چیرې چې د الله او د هغه د رسول خبره موجوده وي نو بل چاته څنګه ضرورت؟ نو خبره دا ده د هر چا چې څه درجه ده موږ باید هغه ته هغه درجه ورکړو. موږ باید کوچني ته تر غټ ډېر ارزښت ورنکړو، ښځې ته تر لوړ ډېر ارزښت ورنکړو. او په یاد وساتئ چې ادب د جفا او غلوب ترمنځ یې. جفا چې ده دا چې د یو چا پروا موږ ونه کړو، مخ ځینې واړوو، او غلوب د یو چا دونه پروا کول چې د هغه د مقام څخه یې موږ پورته کړو. نو ادب د دوی دواړو ترمنځ دی. مثال تاسې د یو چا ادب کوئ، مثال تاسې د یو پیغمبر ادب کوئ، داسې دیم نه چې تاسو بیخي درود شریف ونه وایاست، یا داسې هم نه چې تاسو د پیغمبر درجه د الله د درجې څخه لوړه کړئ. نو دا دواړه طریقې غلطې دي. د دوی دواړو په منځ کې چې تاسې د الله رسول ته څه اهمیت ورکوئ هغې ته ادب ویل کېږي.
ما څه وویل په څه مو سر خلاص شو؟ ځکه چې د ادب چې دی ډېر مهمه خبره ده. د دې بغیره علم نه دی. علم بیا چیشتی یوازې بوج. لکه د بني اسرائیلو مثال چې په قرآن کې راغلی دی چې یعنی ډېر خلک دي چې کتابونه حفظوي بیا هم د ادب په نامه شي د دوی تر څنګ لاندې یې تېر سوی. نو د داسې علم څخه نه د دوی ذات ته څه فایده رسیږي او نه هم نورو ته فایده رسولی سي. او بیا دغه علم د ځان بلا جوړیږي. دا داسې لکه یو ګل چې په هغه کې ښه بوی نه د خوړلو یو شی خو په هغه کې خوند نه. مثال یو چا ډېر ښه خواړه پخ کړي خو که په هغه کې مالګه نه نو بیا د هغې خو څه خوند نشته. ډېر داسې شیان چې په کتلو ډېر ښایسته معلومیږي خو په هغو کې خوند نه. نو د ادب چې دی په علم کې یو رقم مزه جوړوي، خوند جوړوي، مزهدار او خوندوره کوي، په اړیکو کې حسن او ښایست پیدا کوي. که څه هغه د الله سره اړیکه یې، د پیغمبر سره یې، یا که هم د مخلوقاتو سره. یعنی ادب په اصل کې چاته د هغه حق ورکول دي، نه د حق څخه کښته ورته کتل دي، نه یې حق بیخي ور ډېرول دي. یعنی د حد څخه به ډېر تعریف هم نه کوي او څه چې د حق دی په هغه کې به کمی هم نه راولي. بعضې وخت موږ د ادب فکر کوو او د خلکو د دروغو تعریفونه کوو، صفتونه کوو، نو دا هم غلط کار دی. مثال د یو چا ادب موږ کوو نو بیا موږ هغه ته داسې یو شی وایو چې په هغه کې هغه یلانه داسې یو صفت موږ ورته وایو او بعضې وخت بیا موږ هغه شان نور ته وایو چې دی یې په حقیقت کې مستحقه یې. هغه چې موږ باید ورته وایو په هغه کې موږ بخل وکړو. او بعضې وخت داسې خلک یې مثال په اذان کې چې څه دعا راشول سوې ده هغه دعا کوي. ځینې بیا داسې خلک یې د اذان په وخت کې خپل په مجلسونو کې ورک کړي او د دعا د قبولیت څه وخت چې هغه د دوی د لاسه ولاړ شي او بعد پښیماني کوي. او ځینې بیا داسې خلک هم یې چې هغه دعا خو ووایي پسې نور هم د ځانه دعاوې جوړې کړي او بیا هغه ټوله دعاوې ویل پر ځان باندې یې فرض کړي. نو دا دواړه طریقې سمې نه دي. سمه طریقه څه چې راښول سوي دي، کومه دعا چې په حقیقت کې ده هغه ووایو. یعنی موږ مسلمانان دا دعوه کوو چې زه د الله او د هغه د رسول ادب کوم، خو په حقیقت کې موږ خبر لا نه یو چې ادب چیشته وایي، چې ادب څنګه وکړو او دا چې څه شیان په ادب کې شامل دي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ادب په باره کې د اصحابو کرامو طریقې ته وګورئ. د هغوی څنګه معامله به وه د رسول اکرم سره، هغوی به په څه ډول خبرې ورسره کولې، د هغه صلی الله علیه وسلم مخ ته به څنګه کښېنستله، په مختلفو وختونو کې د هغوی رویه او رفتار څنګه وو. آیا ستاسې کوم مثال په یاد دی؟ د هجرت په وخت کې کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر سره په غار کې وو او هغه صلی الله علیه وسلم د حضرت ابوبکر په غیږ کې پروت وو، بیده وو او مار راغی حضرت ابوبکر یې وچیچي. نو په دا حال کې حضرت ابوبکر څه وکړه؟ آیا چیغې او نارې یې کړه یا بلکې هغه صبر وکړي، هغه تکلیف یې په ځان باندې ووړي تر هغه پورې چې د ابوبکر رضی الله عنه وشکه راغله او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په مخ باندې وبلیدله. او دا هغه رقم بل څه مثال هغوی هیڅ وخت پیشپزکي نه کوله، حتی تر دې چې به کله د هغوی څخه کوم سوال وسو نو دوی به د دې سره چې خپله پوهېدله ویل به یې چې الله او د هغه رسول ښه پوهېږي. خو نن موږ او تاسې څه دعوه کوو چې موږ د هغه صلی الله علیه وسلم څخه ډېر پوهېږو. دا خو دونه پخوانۍ خبرې دي، زموږ علم خو اوس ډېر ښه سوی دی. په عملي ډول خو موږ دغه وایو نه، ځکه که په موږ کې د هغه علم قدر وای نو آیا زموږ رویه د هغه صلی الله علیه وسلم سره به داسې وای چې نن سبا د مسلمانانو اختیار کړی وه؟ که د هغه یو څه اهمیت هم وای نو آیا د هغه صلی الله علیه وسلم خبرې یې داسې د کتابو په الماریانو کې ایښولې؟ څونه خلک دي چې ماسې د هغه کتابو نومونه یې زده چې په هغه کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رښتینې خبرې راغلي دي. دا هغه رقم ځینې داسې مسلمانان شته چې ځان ته مسلمانان وایي، په حقیقت کې کله چې کوم حدیث راسي او پر هغه باندې پوه نسي او دې کوشش هم نه کوي چې ځان پوه کړي، بلکې بس اعتراض خپل پیش کوي چې وایي په دې باندې ما سر خلاص نسو، دا خو د عقل ور خبره نه ده، دا د ساينس خلاف خبره ده، دا د عقل په خلاف خبره ده. نو خبره دا ده د ادب تعلق د باطن سره دی
هغه چې ماسې په ظاهر کې ښکاره کیږي. ادب د یو ظاهري شي نوم نه دی. ادب په اصل کې د انسان د بدن د دننه انداز دی. ځکه چې الله سبحانه وتعالی څه فرمایي چې هغه کسان چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ادب اختیار کوي هغه کسان دي چې د هغوی زړونه الله د تقوا سره ډک کړي دي. یعنی د هغوی په زړونو کې الله ایمان ایښی دی. نو کله چې د زړه ترخي ژبه دې هم ترخه کله چې د زړه خراب وي خوله دې خرابه ده، ژبه دې خرابه ده او دا هغه رقم په عمل او معامله دې هم خرابه وي. خو کله چې دې په زړه کې ادب وي، احترام وي، نو هغه بې له دې چې ته کوشش وکړې هغه ستا په عملونو کې ښکاره کیږي. نو دا کېدای نشي چې د انسان عملونه دا رقم نه او دا هغه رقم که څوک وایي چې زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ډیر محبت کوم، په ما ډیر ګران دی، خو کله چې د هغه په زړه کې نه یې، د هغه په باطن کې دا نه یې، نو د هغه په عمل کې هم نشي ښکاره کېدای. الله سبحانه وتعالی دا زبانی دعوی نه دي پکار، ځکه چې هغه زموږ د زړونو کیفیت ته ګوري. او کله چې انسان خپل علم، خپل عمل او خپل وینا او خپل نظر ته د هغه صلی الله علیه وسلم تر نظر ډیر اهمیت ورکړي، نو دا په اصل کې ښکاره ګمراهي ده. او دا هغه رقم په سورة الاحزاب په 6 آیت کې راځي چې وایي نبی مؤمنانو لپاره د هغوی د خپلو ځانو څخه لا مخته دی. نو تاسو ادب، تاسو احترام او دا چې د کوم شي څخه یې منع کړي د هغو څخه منع کیږي، نو دا ادب سو. د مثال په ډول ستاسې مور او پلار تاسې ته څه وایي د کولو او بیا یې تاسې ونه کوي، نو بیا آیا تاسې وایئ چې زه خپل د مور او پلار ډېر ادب کوم، ډېر عزت یې کوم؟ یا نو د پیغمبر ادب څنګه کېدای سي کله چې هغه څه وایي تاسې هغه ونه کوئ او د څه څخه چې مو منع کوي تاسې هغه وکړئ. دا هغه رقم په 59 آیت کې راځي د سورة الاحزاب، بېشک هغه کسان چې الله او د هغه رسول ته اذیت ورکوي هغوی باندې الله په دنیا او آخرت کې لعنت استولی دي. یعنی داسې کسان په اصل کې د الله د رحمتونو څخه بې برخه دي او بیا یې ویلي دي د هغوی لپاره رسوا کوونکی عذاب تیار دی. دا بې ادبي په اصل کې د اذیت سبب کیږي. دا هغه رقم په 65 آیت کې تاسې وګورئ چې وایي رسول اکرم موږ پرېښوئ او موږ د چا پیروي وکړه؟ موږ د چا خبره ومنله؟ د دنیا د مشرانو. دونه موږ په زړونو کې د هغوی عظمت ناست دی چې موږ د هغې څخه د باندې نه وځو، بل ځای ته نه ګورو. په دغه خطر دی چې موږ رجوع نه کوو چې د الله رسول څه فرمایلي دي، ځکه چې انسان هغې خواته مخ اړوي چې د هغه په زړه کې د هغې لپاره څه اهمیت یې. نو دا ډېر مهمه دی. نو موږ ولې دا سنتونه نه پیروي کوو؟ ځکه چې هغه زموږ په نزد څه خاص شی نه دی. په 23 آیت کې د هغه صلی الله علیه وسلم مقام په واضح ډول بیان شوی دی چې هغه د الله رسول دی او خاتم النبیین دی، چې وایي نه دی نو انسان غلوب کوي او نه دی جفا کوي. چا د هغه صلی الله علیه وسلم احترام نه کوي؟ چا د هغه سره ادب نه کوي؟ منافقین. هغوی څه کول؟ آیا تاسو خبر یاست؟ په سورة المنافقون کې بیان شوي دي. دا هغه رقم په نورو ځایونو کې هم د منافقین کردار موږ ته معلوم شوی دی چې مخامخ به یو شی و او تر شا به بل. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور د داخلېدو ادب بیان شوی دی. په 53 آیت کې د سورة الاحزاب ادب راښول شوی دی چې کله د هغه صلی الله علیه وسلم کور ته داخل سو نو په څه ډول ادب وکړو، څه کار وکړو، او دا چې په څه ډول د اذیت څخه ځان وساتو، په کومه طریقې چې تاسې قرآن راخیستی دی او د هغه سره روان یاست، او دا هغه رقم چې مو حدیث د ځان سره راخیستی دی، او دا رقم چې شان د یو بل سره میچ کیږي، بې له دې چې انسان څه پلان یې، نو آیا دا د الله تایید نه دی چې څه کار چې ته کوې هغه صحیح کار دی؟ ځکه چې شیطان خو مو بار بار وسوسې په زړه کې اچوي چې څه فایده دونه دې ولیکل، دونه دې وویل، او دا چې تاسو څه حاصل کړه. دا په اصل کې دا ټول شان د ایمان کې اضافیت راولي. د علم لاره چې ده څه مختصره لاره نه ده، په هغې کې لنډه لاره نشته که په حقیقت کې تاسې څه درجه حاصلول غواړئ. په سورة محمد 3 آیت اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، یعنی که تا اطاعت ونه کړي د دې تاوان چشته خپل اعمال دې ضایع کړه. او دا هغه رقم په سورة المنافقون کې څه راغلی دی چې دوی بیا خپله ادب او احترام نه کوي او دوی دا ګمان کوي چې په دې سره به د رسول اکرم په شان کې څه کمی راسي، د هغه په عزت کې به څه کمی راسي. او د منافقانو به یو بل طریقه دا وه چې کله به د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د مجلس څخه به ولاړېدله
او کله چې به د باندې ووتل نو ویل به یې د دې صورتونو سره ته چا په ایمان کې لوړوالی راغلی دي او په دا رقم هغوی هیڅ مسؤلیت نه قبلوي. په مجلس کې به ناست و اشارې به کولې. نو دا ټول شیان په اصل کې به بې ادبي کې شامل دي. حال دا چې رسول اکرم په فزیکي ډول زموږ او تاسو ترمنځ نه دی موجود، خو بیا هم د هغه چې څه هدف و، یعنی هغه چې د دنیا لپاره دی راستول سوی و، د هغه مقصد له خاطره. هغه مقصد خو سته نه. نن موږ څنګه هغه صلی الله علیه وسلم ادب کوی سو؟ موږ څنګه د هغه مقام او درجه لوړولی سو؟ موږ هغه صلی الله علیه وسلم ته په څه ډول عزت ورکوی سو؟ کله چې هغه مقصد ته عزت ورکو، هغې ته اهمیت ورکو، د هغه لپاره چې دی راستول سوی و، او هغه چې د هغه لپاره هغه صلی الله علیه وسلم خپل ټول ژوند وقف کړی و. سورة الاحزاب 9 آیت. ای هغه کسان چې ایمان مو راوړی دي، تاسې د هغو کسانو په رقم مه اوسېږئ هغه چې موسی ته یې اذیت ورکړی و علیه السلام، یعنی هغوی خپل پیغمبر ته اذیت ورسولی و. نو تاسو خپل پیغمبر مه په تکلیفوئ. او دا هغه رقم 3 آیت چې دی د غلوب په باره کې دی، چې خلکو به د هغه صلی الله علیه وسلم څخه د قیامت په باره کې پوښتنې کولې. نو هغه صلی الله علیه وسلم به ویل چې دا د الله سره دی، یعنی رسول اکرم په غیب نه دی خبر. د چا څخه هغه سوال کول چې د هغه سره څه علم نه یې، نو آیا دا په ادب کې شامل دی؟ نو دا خو د ادب په خلاف خبره سوه. د مثال په ډول تاسو خپل د ریاضي استاد څخه د فزیک سوال وکړئ، یوازې د دې لپاره چې هغه په اذیت سي، یا دا چې تاسو غواړئ د امتحان کړئ، نو دا هم په اصل کې چشته بې ادبي. کله چې تاسو ښه خبر یاست چې دا د مهارت نه دی، نو یا دا خو چې څوک پوښتي د هغه کمی ده، یا دا چې د هغه په نیت کې څه خرابي ده، کنې نو سوال خو به د هغه ځای کېږي چې جواب ته ځینې اخیستی سي. حضرت عمر رضی الله عنه دا ویلي وه چې زه د هغه صلی الله علیه وسلم سره محبت کوم، او دا چې د هغه صلی الله علیه وسلم لپاره هر څه قربانوی سم بې له زما ځان. نو هغه څه ورته ویل؟ وایه تر هغه پورې چې ته خپل ځان ماته قربان نه کړې ستا ایمان کامله نه دی. سورة الحجرات 15 آیت. د الله په رسول باندې داسې ایمان، داسې اعتماد، دونه باور چې د هغه په هیڅ خبره کې شک باقی نه وي. نو خبره دا سه چې بې ادبه په اصل کې بې نصیبه دی، بدبخته دی، تر ټولو ډېر به رسوا کېږي. او دا هغه رقم د هغه صلی الله علیه وسلم په مجلس کې به خلک څنګه کښېنستل، او دا نن چې هم د قرآن او د حدیث په مجلسونو کې څوک په ښه ادب سره کښېني، دا هغه سلسله ده، او دا په اصل کې د هغو څخه راخیستل سوي دی. ځکه چې په قرآن کې راځي نه چې وایي د مهاجرینو او انصارو خبره یې کول، چې وایي تر قیامته پورې هغه خلک چې د دوی پیروي په دغه احسان سره کوي، نو د هغوی اجر به هم بیخي لوی وي. او د هغه رقم خپل د مور او پلار څخه لا ډېر پر موږ باندې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم محبت لازمه دی. او که داسې نه ایمان نه مکملیږي. یعنی استاد چې وګورئ موږ ته خپل شیان، خپل اولاد شیان، مثال چا چې موږ اولاد ته یو شی راکړي، موږ هغه په څه رقم پټوو، په څه رقم یې راټولوو، موږ هغې ته په څه ډول اهمیت ورکوو. او هغه تحفه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته راپرېښې ده، د هغې حفاظت موږ په څه ډول کوو، هغه موږ څنګه ساتو، هغې ته موږ څه اهمیت ورکړی دی. او د هغه رقم بل مثال د اصحابو کرامو معامله به د رسول اکرم سره څنګه وه. د بې ځایه سوال کولو څخه موږ منع سوي یو، ځکه چې ویل سوي دي نه چې وایي ته خپل د رسول څخه داسې سوال کوې چې د موسی څخه سوال سوی و، یعنی دا سوال به هم نه کوې چې د ادب په خلاف یې. د هغه په مجلس کې به په دا رقم ادب او خاموشي سره کښېنستل چې الوتونکي به راتلل او په سرو به کښېنستل. او بیا د هغه رقم چې د هغې وروسته امام مالک د هغې مجلس ادب وکړي، د هغه رقم نورو علماو چې ورویښول، ورزده یې کړه او زده یې کړه. صحابه کرام به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره څنګه معامله کوله چې هغوی به د هغه صلی الله علیه وسلم د اودسه اوبه په مځکه نه پرېښولې، نه یې پرېښولې چې په مځکه توی سي. نو د دا رقم ادب مثالونه موږ ته حدیث په کتابونو کې ښه پیدا کوی سو چې اصحابو کرام به د نبي کریم سره څنګه معامله کوله. یو وارې هغه صلی الله علیه وسلم وویل ای خلکو کښېنئ.
نو خلک چې چیرې ولاړ وو په هغه ځایو باندې کښېناستل. د چا که یوه پښه د دروازې د باندې او یوه دننه وه په هغه ځای کې به کښېناستئ. هغه چې په لمر کې وو په لمر کې کښېناستئ. څوک چې په سایه کې وو په سایه کې کښېناستئ. یو صحابیه وه چې خپل ویښتان یې جوړوله چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مسجد کې په خطبه باندې ودرېدی چې یا ایها الناس، نو هغه دستي ودرېدله او چا چې د هغې ویښتان جوړول هغې ورته دا اوس خطبه شروع سوې ده، نو هغې وویل نبی کریم به وایي چې یا ایها الناس او زه به په ویښتانو جوړولو باندې اخته یمه. نن سبا زموږ حال څه دی؟ حضرت عمر به دونه نیکي بېعزتي هم نه برداشت کوله. کله چې به د لږ بېعزتي ولیدله د ده به دغه خبره وه چې آیا د دغه منافق غاړه زه جلا نه کړمه. یعنی یو څوک خو د ستا بېادبي وکړي، نو اوس ځان را په یاد کړي. د الله ادب او عزت ته تاسې څه وایاست؟ ستاسې طریقه د الله سره څنګه یي؟ د هغه صلی الله علیه وسلم سره څنګه یي؟ د ادب څه مطلب دی ستاسې په نزد؟ په کومو شیانو کې باید موږ ادب وکړو؟ موږ په څه ډول ادب کوی سو؟ دا ټول شیان په نظر کې ونیسئ او په ځان باندې فکر وکړئ. نو داسې ادب دا څنګه پیدا کېدی سي؟ یا دا چې انسان څه وخت ادب زده کوی سي؟ ادب ډېر ضروري دی. ادب چې دی د دین حصه ده او بې له ادبه دین مکمل نه دی. که په انسان کې ادب نه وي نو انسان د ډېرو خیر د شیانو څخه محرومه کېږي. خو دلته سوال دا پیدا کېږي چې ادب موږ څنګه لاسته راوړو؟ ادب د چیز څخه موږ حاصلولی سو؟ د دې اصلي تړاو د انسان په دننه ځان کې دی او خبره دا ده چې دا ادب په زور نه کېږي. مثال تاسې خپل اولادونو ته وایئ داسې وکړه، داسې مه کوه، د مشرانو سره داسې کار وکړه، تاسې سلام واچوه. نو که تاسې په زور او جبر دا شیان ور وشوئ نو څه دی، یو وخت به دوی ډېر باادبه سي یا هم دوی به ادب بیخي یوې خواته پرېږدي. نو هغه کوم ادب دی؟ هغه حقیقي ادب کم دی چې انسان په ځان کې کله چې تاسې د سنت سره محبت وکړئ او تفقه فی الدین، یعنی کله چې انسان دا خپل ډېر دماغ دا دین ته ور واچوي. د هغسې د دې بارې کې به زه تاسې ته یوه قصه وکړم چې ځینې خلک د یمن څخه راغلي وه. نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د هغوی د شخصیت او اخلاقو څخه ډېر متاثره سوی و. نو هغه صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی وه؟ په صحیح بخاري کې د هغه صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې وایي مسلمانانو ستاسې خواته یمنیان راغلي دي چې وایي ډېر نرم زړه او خپله یمني دي او حکمت یې هم یمني دی. د دې مطلب څه دی؟ مسلمانانو ستاسې طرف ته یمنیان راغلي دي چې ډېر نرم زړه او د رقیق زړه خلک دي چې فقه یې هم یمني دی او حکمت یې هم یمني. نو د دې څه معنا چې یعنی د فقه اړیکه او د پوهېدو اړیکه هم د چی سره ده؟ د علم د یادولو نوم، هغه د حفظولو نوم، دا چې یو څوک د قرآن حافظ جوړ سي، یا دا چې په ژبه باندې ډېر احادیث زده کړي، یا دا چې ډېرې فورمولې زده کړي. آیا موږ دې ته فقه وایو؟ ځکه چې د ادب تعلق د څه سره دی؟ د فقه سره. او د هغه رقم د فقه تعلق بیا د چی سره دی؟ د زړه سره. تر هغه پورې چې دا علم مو په زړه کې نه وي کښته سوی، د زړه حال بدل نه کړي، په زړه په دننه کې نرمي پیدا نه سي، نو د انسان عمل او اخلاق بدلېدای نه سي، ادب راتلای نه سي. نو د ادب ارتباط د هغه ماخذ څه معنا؟ یعنی منبع، یا چې اصل هم ورته وایي د پیدا کېدو ځای. نو منبع یې چیرې ده؟ تفقه فی الدین. او تفقه اړیکه د انسان د زړه د حالت سره دی. او کله چې انسان د زړه حالت بدل سي نو بیا یې ژبه هم بدلیږي، رویه یې هم بدلیږي، معاملات هم تغیر کوي، ټول شیان بیا بدلیږي. خو که د زړه حال بدل نسي نو بیا ادب راتلای نسي. په څه باندې پوه سوست؟ دغه رقم دا خپل د روزمره ژوند سره ارتباط ورکړي، خپل د روزمره ژوند معاملات، کاروبار، نو دا دواړه د یو بل سره وموښلوئ، اړیکه بشکې پیدا کړئ. یعنی داسې نه چې ما وویل دا مې بس په تاخچه کې کښېښودل. خبره دا ده چې دا ټول شیان یو دي. د اخلاق څونه ابواب چې تاسې اورېدلي دي د دې ټول تعلق د دې ادب سره دی، او دا ادب دی چې انسان ښایسته کوي. او بیا دغه رقم تاسې ګورئ چې علم او ادب یو ځای راځي. په عام استعمال کې هم څنګه یي؟ علم او ادب، تعلیم او تهذیب، تعلیم او تربیت. نو د تعلیم اصلي مقصد څه دی؟ چې د انسان رویه او رفتار بدل کړي، د انسان په کاروبار کې تبدیلی راسي، د انسان په اخلاقو کې تغیر راسي.
نو بیا ادب د الله سره. آیا تاسې د مخکې هفتې راهیسې خپل د لمونځونو جایزه اخیستې ده چې د لمانځه په حالت کې د زړه څه حال یې؟ زړه مو چیرې یې؟ آیا موږ نه شرمېږو چې د هغه رب مخ ته زه ولاړ یم، هغه چې زموږ د زړونو په حال باندې خبر دی؟ خو بیا هم زما زړه دې خوا او ای خوا ته ځي. زموږ سوچ د یو ځای څخه بل ځای ته ځي، او کله چې تاسې د یو چا سره خبرې کوئ نو بیا هغه یوې خوا او بلې خوا ته چورت تللی، نو آیا تاسې هغه ته با ادبه وایاست چې دا د ادب خاوند دی؟ دغه رقم تاسې به په عام ډول لیدلي. بعضې وخت تاسې د یو چا سره خبرې کوئ خو هغوی خپل په ټلیفون کې یو چا ته میسیج کوي، یا دا چې په لاس کې بل شی یې بازي په کوي، یا که بل شی هم نه خپل ویښتان سموي، خپل په ځان باندې اخته یې. هغه د دې په قصې کې نه دي چې مخ ته ماته څوک ناست دی. نو داسې رفتار او داسې رویې ته آیا تاسې با ادبه رویه وایاست؟ یا د انسانانو سره هم دا رویه په ادب کې نه راځي. نو هغه الله چې د زړونو په حال خبر دی، نو په لمونځونو کې هم یوازې د نظرونو کښته کېدل او یوازې خپل ځان او خپل جسم راټولول دا کافي نه دی. د هغې سره سره د څه شي ضرورت دی چې په زړه کې د هر شی تیریږي، پر هغه باندې هم یو څه نظر واچوئ. هغه هم باید یوې خواته کوي. صحیح دی، بعضې وخت ډېری وخت دا مشکله یې، خو بیا هم موږ کرار باید ورباندې کار وکړو، ورته کوشش وکړو. خو بیا که موږ د دې په قصې کې نو څه پروا یې ونه کړو نو بیا دا هغسې پاتې کېږي. مثال ستاسو په لاس کې د چای پیاله یې، نو تاسو څنګه روانېږئ؟ آیا تاسو په ځغستا باندې ځئ؟ ولې تاسو په ځغستا نه ځئ چې وبلوېږئ، خو په ډېر ارامي سره ځئ. په دا وخت کې تاسې ځان بیداره ساتئ د زړه او د دماغ د حاضري سره چې دا ونه لوېږي. نو بیخي د هغه رقم د لمانځه په حالت کې هم کوشش وکړئ، لکه تاسې چې یو پیاله خپل په لاس کې نیولې او موږ نه غواړو چې هغه زموږ د لاسه توی سي، موږ به هغه ښه ټینګه خپل په لاس کې نیسو. نو د هغه رقم خپل سوچونه، خپل خیالات هم یوې خواته کو، خو دا هغه وخت یوازې کېدی سي چې موږ ځان بیداره وساتو. موږ راویښ یو، موږ زړه او دماغ راویښ دي. خو یوه خبره ده، هر 2 ورځې بعده به ته ځان ته دا نقطه ور په یادوې. نو د الله سره په ادب کې په خاص ډول چې د عبادت خبره سي، یعنی د عبادت په حالت کې باید موږ خپل د زړه جایزه واخلو. یوازې ظاهر نه، صحیح دی، ظاهر هم ضروري دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څه کیفیت بیان شوی و په معراج کې، نو د نظرونو تعلق هم په اصل کې د زړونو سره دی. او دا ستاسې د سترګو شرم او حیا هم هغه وخت چې کله د انسان په زړه کې حیا یې، خو که په زړه کې حیا نه یې، انسان سترګې خو لاندې اچوي خو بیا هم دې خوا او هې خوا ته ګوري او په بې شرمۍ پسې ګرځي. یعنې کله چې دې په زړه کې د الله ویره نه وي، سترګې به دې بندې وي، خو ته به داسې شیان وینې چې په بې حیایي کې راځي، او د هغه رقم ته به ډېره موقع پیدا کړې د بدو کارونو. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره ادب مع الرسول، په هغې کې ډېر شیان تاسې مخکې هفته واورېدل چې په هغې کې څه شامل دي. نو آیا تاسې د مخکیني درس څخه یو څه په یاد دي چې په هغې کې څه شامل وه؟ په ادب مع الرسول کې څه شیان راځي؟ اول دا چې کله د هغه د نوم ذکر راسي نو موږ پر هغه باندې صلوات واستوو، د سنت طریقه تر هره طریقې پورې مخکې وګڼو، فوقیت ورکو، او دا چې د هغې پیروي وکړو، او د هغه رقم په سنتونو باندې باید پسخند ونه وو، مسخرې به ونه کو، او دا چې یو سنت هم سپک ونه ګڼو، معمولي ورته ونه ګورو، او د هغه رقم د نورو دنیوي عالمانو خبرې او د عالمانو خبرې د تر خبرو مخکې ونه ګڼو، اهمیت ډېر ورنکو. د هغه صلی الله علیه وسلم خبره، کلام، سنت تر نورو تر هر چا تر کلام لوړ وګڼو، او بیا چې د کوم مقصد لپاره هغه راستول سوی وو او موږ یې وارثان جوړ سوي یو، هغه خپل د ژوند عظیم ترین او تر ټولو لوی ترینه مقصد جوړ کړو، او د خلکو د ډار او د خلکو د شرم څخه باید په سنت باندې عمل کول پرې نږدو. او د هغه رقم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذاتي ژوند په باره کې چې څنګه خبرې دي، دا چې د هغه د ودونو په باره کې څه خبرې دي، مثال ازواج مطهرات چې دي، او د هغې په باره کې چې غلطې خبرې موږ اورو، هغې څخه باید موږ متاثره نسو،
او هیڅ وخت باید د هغوی په احترام کې کمی رانولو. بعضې وخت به تاسې د ازواج المطهرات په باره کې داسې خبرې او قصې اورېدلي چې زموږ سر نه په خلاصېږي او ځکه هم کیدای سي چې زموږ او د هغوی کلتور فرق درلودی، یا دا چې موږ د هغوی په حالت کې نه وو او یا چې موږ هلته نه وو. په دې خاطر په ځینې شیانو باندې سر خلاصېدل موږ ته سخته وي. خو په داسې حال کې ډېری وخت شیطان زموږ په زړه کې وسوسه اچوي او بیا ځینې خلک بیا داسې معلومات پیدا کوي د دې په باره کې چې په ذهن کې خلل پیدا کېږي. نو په دې صورت کې موږ باید څه وکړو؟ دلته یو چا خپل قصه کول چې وایي زه د ازواج المطهرات په پروجیکټ باندې اخته وم، د هغوی په باره کې ما معلومات راټولوي. کله چې زما په څه شي باندې سر خلاص نه سو نو زه به ویب سایټو ته تلم او هلته به ما داسې شیان لیدل چې ما به هیڅ نه خوښېدل او په هغې کې ځینې داسې ځایونه هم وه چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم عکاسیانې عکسونه او نقاشیانې باسلي وه او د هغه رقم د هغه صلی الله علیه وسلم د ښځو عکسونه او نقاشیانې هم باسلي وه چې په ډېر بد شکل وه او په منفي ډول وه. بیا په خاص ډول حضرت عایشه رضی الله عنها دا هغه رقم که موږ فکر وکړو دا څنګه مسلمانان دي، څنګه داسې کار کوی سي. خو خیر بیا هم د دې سره سره دا زموږ لپاره د علم د خاوندانو لپاره ډېر ښه خبر دی چې هغوی موږ راویښوي چې باخبره اوسئ، راویښ اوسئ، احتیاط وکړئ. نو که موږ او تاسې ځینې وخت داسې معلوماتو سره مخامخ سو، داسې شیانو سره مخامخ سو، نو باید موږ دستي د هغه د ویلو څخه ځان راوګرځوو. موږ باید پوه سو چې دا صحیح نه دی او موږ باید خلکو ته د دې په باره کې ونه وایو، بلکې باید دعا وکړو چې یا الله ټولو ته هدایت وکړي. نو دا هم د ادب او احترام یوه برخه ده چې یعنې بعضې وخت موږ وایو د داسې ویب سایټونو څخه باخبر اوسئ. نو کله چې موږ داسې ووایو نو دا د خلکو په ذهنونو کې یو رقم تجسس پیدا کېږي چې هلته دی څه شي چې زما ایمان خو نو ټینګ دی، زه خو پر ځان باندې باوري یم، یو وارې به ورسمه، لږ به وګورم چې هلته څه دي. او بیا په هغه کې ځینې وخت موږ تونه مخته ولاړ سو چې شیطان په هغه کې خپل ځای جوړول شروع کوي. د یو بد ځای په تلو سره داسې کیدای نسي چې موږ د هغه د بد بوی څخه د هغه د بد ځای څخه متاثره نه سو او داسې کیدای نسي چې هغه بد بوی هغه بد ځای پر موږ باندې تاثیر ونه کړي او موږ ځینې راووځو. که څه هم هغه پر تاسې باندې تاثیر ونه کړي خو بیا هم ستاسې په زړه کې داسې یو کیفیت پیدا کوي چې بعضې وخت د ایماني حالت چې دی دا په یو ډول ګډوډۍ خلل کې اچوي او د هغه رقم داسې شیانو ته موږ په بې تفاوتي سره هم نسو کتای. نو خبره دا ده موږ به په هغه ځای کې لاس اچوو چې زموږ په توان کې. اوس د مثال په ډول خدای نه کرده یو ځای اور واخلي نو هر یو خو نسي راتلی دا اور نسي مړ کولی، نو دا د چا کار دی؟ څوک دا اور مړ کولی سي؟ هغه کسان چې د دې کار لپاره دي. نو خبره دا ده موږ د دې لپاره نه یو چې دغه اور مړ کو، زموږ دا کار نه دی. په دغه رقم بعضې وخت په داسې مجلسونو کې خبرې روانې نو بیا موږ ته ضرور نه دی چې په هره حصه کې به موږ خپل برخه اخلو. شاید ځینې ځایونو کې موږ یې توان نه لرو، هغه خبرې زموږ د توان په برابر نه یي، نو په هغه شیانو باندې د لاس اچولو د مخه باید خپل علم قوي کو او ځان څخه پوښتنه وکړو چې آیا په واقعي ډول زه د دې سوال جواب ورکولی سم. کله چې تاسې په دې باندې مطمئنه سئ نو بیا تاسې چې څه وغواړئ هغه کولی سئ او د هغه رقم په داسې مسلې کې یوازې جواب ورکول کافي دي او د هغه رقم یوازې اور مړ کول کافي دي. که مخته هم موږ ته بل څه ضرور دی، موږ ته د هغې امنیت ضرور دی، د هغې تعمیرات موږ ته ضرور دی او داسې کار باید وکړو چې انسانیت ته فایده ورسیږي. یوازې مخالفت ښکاره کول د هغه په ضد درېدل دا چې دی یو مثبته کار نه دی. دا داسې لکه انسان چې بدي بیا چې څه خرابې وسي د یواز راپورته کړي چې یا او بیا د هغې وروسته بیا بیده سي، نو دا کار د تعمیر او ترقي نه ده. د دې بهتره حل دا دی چې تاسې خپل علم مضبوطه کړئ، خپل دین او ایمان مضبوطه کړئ. کله چې ستاسې په زړه کې د ایمان مضبوطي او کلکوالی راسي د هغه رقم کله چې مثال یو مور چاته تعلیم ورکوي او د هغه رقم که د دې په مقابل کې یو بل چا څخه تاسې یو شی زده کوئ دا به څنګه وي؟ تاسې به یوازې علم اخلئ د بل چا څخه، خو د مور څخه تاسې د علم سره سره
اطمینان حاصلوي. ستاسې دا روح چې دی دا رابشېږي. یعنې اوس چې دا خبره زه تاسې ته کوم دا په اصل کې ټول په کتابو کې لیکلي دي، خو د کتاب څخه یو شی راخیستل او هغه چاته بیانول او دا چې یو استاد یې چاته وروښوي په دې دواړو کې څه فرق دی؟ یا دا چې ښه سوادداره مور خپل اولاد ته شی وروښوي، یا دا چې دی یې د یو کتاب څخه زده کړي. نو په دې دواړو کې څه فرق دی؟ کله چې تاسې د استاد څخه یو شی اخلئ په هغې کې یوازې علم نه یې، یقین او باور هم ورسره یې چې بې حده ضروري دی. کله چې دوه نفره د یو بل سره ارتباط ساتي او دا چې د خپل مغز راویښ ساتي په خاص ډول چې یوه مور خپل اولاد په راسته لاره هدایتوي، نو هغه اصلاح او صفایي چې دا مور کولی سي بل هیڅوک یې نسي کولی. ځکه چې بعضې داسې اړخونه دي د انسان چې یوازې هغه مور ته ور معلوم یې او دغه رقم یو استاد چې یو شاګرد د ډېر نږدې والي د لاسه پیژني بل څوک یې داسې نسي پیژندلی. دا کتابونه چې دي تاسې نسي پیژندلی. د اصحابو کرامو به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره څنګه معامله وه؟ په عمره حدیبیه کې قریشیانو عروه بن مسعود لېږلی و چې د محمد صلی الله علیه وسلم سره دې خبرې وکړي او څه شیان چې ده لیدلی وه، یعنې د اصحابو کرامو معاملات د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره. نو ګورئ دغه منظره دی خپل په الفاظو کې څنګه بیانوي. عروه چې دا منظره دا چې اصحابو به د رسول اکرم څنګه عزت او تعظیم کوي، نو کله چې واپس سو نو قریش ته وویل ای قومه زه د نجاشي او قیصر رقم باچاهانو خواته تللی یم. قیصر د کوم ځای باچا و؟ روم. او نجاشي د حبشه، یعنی زه د هغو دربارو ته تللی یم. والله ما یو بادشاه هم نه دی لیدلی چې د هغه امراحان د هغه دون عزت او احترام کوي لکه اصحابو چې د محمد صلی الله علیه وسلم تعظیم او احترام کوي. والله چې د هغه د خولې څخه به ناوره هم راتویدله نو هغه خامخا د یو چا په لاس موښلېدله، نو هغوی به خپل په مخ باندې په هغې باندې مسحه کوله او کله چې به هغه حکم وکړي او د هغه کار د کولو لپاره به هر یو ځان مخته کوي او کله چې به یې اودس تازه کوي نو معلومېدی چې د اودسه په اوبو باندې به خلک جنګ کوي او کله چې به هغه خبرې کوله ټولو به خپل اوازونه راکړله او د ډېر عزت د لاسه د ته مخامخ کتلی نه سوای. نو دا عروه بن مسعود چې و دا تر هغه وخته پورې مسلمان سوی نه و او دی د اصحابو معامله چې د رسول اکرم سره وه هغه بیانوي. اوس وګورئ موږ چې نن سبا داسې عبارتونه او داسې کیسې واورو موږ څه وایو؟ وایي دا څنګه امکان لري؟ موږ خو د دې تصور لا نسو کولی چې څوک دې اجازه نه ورکوي چې د هغه د اوداسه اوبه دې په مځکې توی سي. دا خو په تصور کې نشي راتلی. دا څنګه امکان لري چې یو قوم د خپل د نبي سره په دغه رقم محبت وکړي؟ نن سبا موږ ډېرې غټې غټې دعوې کوو، صحیح دي موږ بهانې کوو چې نبي کریم د زما مخ ته وای ما به څنګه کارونه کړي وای، خو هغه چې خپل تر شا څه شیان پاته کړي دي که څه هم دا اودسه اوبه نه دي پاته، احادیث خو ډېر پاته دي. د هغه څخه موږ څونه ګټه اخیستلې ده، موږ هغه په څه ډول ساتلي دي، د هغو څخه موږ څونه زده کړي دي، په څو باندې پوهېدلي یو، نو دا هم د هغه یوه حصه ده. او بیا خبره ده د ادب او تعظیم چې دی دا د زړه په دننه کې دی او کله چې په زړه کې نو د انسان په رفتار او رویې کې هم معلومیږي او هلته بیا اطاعت هم معلومیږي، محبت هم معلومیږي، احترام هم معلومیږي، ټول کیفیتونه معلومیږي. او دغه رقم دلته یو بله کوچنۍ خبره هم خپل په ذهن کې وساتئ چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دا ادب یوازې د تعلیم څخه نه بلکې خپل په عمل سره هم صحابه کرام ته ورښولی دی. یعنی څوک چې تزکیه کوي دا یو نفر دی، ادب ورښوونکی هم یو نفر دی. ادب چې دی د زده کولو شی دی، ادب ورزده کېږي. د هغه رقم هېڅوک د مور د نسه باادبه نه دی پیدا سوی. هغه صلی الله علیه وسلم اصحابو کرامو ته ادب ور وښوی او د هغه رقم بیا هغوی خپلو شاګردانو ته او بیا هغه سلسله تر ننه پورې موږ سره رسېدلې ده. سبحانک اللهم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک.